لارا ډېر صافت راوړو لارا برسله راختلی دیوال ته راوختل بچې چېرته تللی وي مړه پلاره ستا خو یو په هر څه کې کاري چېرته تللی وي او چېرته نه رالې پرېږده مړه پلاره دا تپوسونه مه کوه خو د ملګرو سه ناست ومه که نه ما څه کول ستا هغه ملګري ما ته معلوم دي هغه بدعمله پلاره تا ته خو هر سړی بدعمله ښکاري سم دم زوی درته بدعمله ښکاري نو بارایي خو به درته لازم ښکاري پلاره بچې څه کار روزګار به دې کولی بدعمل څه کیلي پاسې درته لښه نه دي مشر ورور دې بیړۍ ته ځي ته هم ځه پلاره کارونه رانه نه کېږي ما ځان له اوبه راوانغېستې نو کار روزګار به څه وکړمه ښه په قلاره به دې کور کې پروت یم او خورم دی نه بچې کار روزګار مه کوه دې کور کې راته کښېنه خپلو پرانو سره مه ګرځه مړه پلاره خو کور ته دنه نشو راتلی چې راشو د نصیحتونو یو غټ پټکی به را په سر کې یو تی او یو هغه بل مشر لالام دی بل کار هم نشته نصیحتونه دي او تاسو یستئ نصیحتونه دي او تاسو یستئ خو هسې را باندې ولیکې چې دا کور هم درته پرېږدمه مړه بس لاړمه درنه پلاره دا کور درته پرېږدمه داسې مې ته نه پرېږدې په دې کور کې لاړمه درنه راځي راځي چل دا یمه بچې راځي السلام علیکم تاسې ولې یې پریشانه غوندې کې ښکاري ولې بې سوه بچې دغه یو ورور د لاسه دې بې سوی یم نو ولې خیر زه ته ویلې څه بچې هغه ورور ته مې نصیحتونه کول نه منل خو لاړو کور یې راته پرېښوستو چې نه راځي ښې وکړه چې کور یې پرېښستو منه دنه تنګ رالو بیا دا بار ټکري وخوري کله چې پته ورته ولګي ځان دې لوپر جوړ کړی دی منه اور دی دې کې اوبه راوړم سفر کړه آرام وکړه خیر اسماعیلو خیر تاریکو څنګه خیر دی خیر دی شکر ولې یار ته خو خپه خپه راته ښکاري چېر شوی دی مړه یار کور ته نه شو تللی چې کور ته لاړ شو مړه هغه پلار هم دی نصیحتونه به راته شروع کړي یو هم هغه رور دی مړه چې په کوڅه کې م ویني په کوڅه کې نصیحت چې بار هم ویري بار نصیحت په کور کې لا نصیحت مړه بس نصیحتونه دي او د دیو کار دی پوه شوې بس مړه ایسته مې ورته دا کور پرېښود ما ستاسو دی دا کور مبارک شي یاره ښه دې وکړو یار ما هم کور پرېښې زه هم باغ یم ته چې ځو راځه مړی څنګې ته ځو او تاش په مو لګو او خټی دم هم در باندې ولګو مو ظالم دم به را باندې درې نه مې راوړي راځه راځه چې لاړ شو مړه ډېر بې سوره یم لږ سور کې دې کوم که ته راځه که نه یاره تاریکه والله ما خو هر څه په جوارینو کې وبېلل یار په تاش او په لوډوګانو کې رانه هر څه نه یار دا خو زه ډېر سخت بې سوره واورېد نو خیر دی که نه څه چلو خیر نه دی که نه دا بله خرچې زه څه کومه د کور نه راوتی یم تا واورېد کور مې م پرېښی پرېږده دا خبرې پرېږده داسې کار وکړه مازدیګر له به د چرسو غم کې ظالمونه چې مزه وکړي چک واچوي زه ځان له مې جیب کنګال شوی دی یار او جیب کې مې هېڅ هم نشته زه به مازدیګر د چرسو غم د کوم ځای نه څنګه منه کې چرسو غم به راله ته وکړې که نه یار دا دومره ورځ چې باندې ماس کړه بله مې در باندې کړه نن مې در باندې کړه سهار اوس مازدیګر لپاره زما له غم نه شي پولې مړه زه خو چې د کور نه راوتمه په دې ډاډ راوتی وم چې یاره زما ملګري شته دی پوه شوې زه په کور باندې تنده راچومه زما داسې ملګري دي چې ما له هر څه کوي یاره دا ته کمې خبرې کوې دونه په شنه سترګو کې دې سترګې بدلې کړې یاره په تش جیب باندې څوک هم د چا نه ملګری کړي دا خبره یاد ساته چې جیب دې خالي شو نو بیا د مور او پلار هم د سره کښېني نه دا خبره یاد ساته پوه شوې جیب ډک ساته هر وخت یو ملګرتیا مزه کوي چرس هم څکو هر څه به کوو جواري هم کوو اډیو ته هم ځو ګپ هم لګو هر څه به کوو پوه شوې جیب ډک ساته یاره تاریکیه دا ته کمې خبرې کوې یار په تا خو ما ډېره ملا تړله یار ما زما ملګری شته دی مړه زه په کور باندې تنده راچوم
مړه ما خو په تا ډېره ملا تړله یار تا دونه پاتې خبرې وکړې یار زه والله زه دې ډېر بې سوره کړم یار اسماعیلو داسې کار دی چې پیسې د سره نشته که نه نو ملګري دې هم نشته بس ته ځان له خیر غواړه زه به ځان له خیر غواړم او ځان لا دې مل شه دا کومه خبره شوه یار دا د نن سبا ملګري دي مړه په دې چې ما ملا تړله او په نیمه لار کې یې زه پرېښودمه څه به وویم خیر میر خو زه نشم غوښتې مړه پرېږده ده او لږې دې مړ شم والله په کلمو کې مې منګه کړي دانګونه وای والله دونه مجبوره شو چې دوه درېو کسانو ته مې سوال هم وکړو والله زمونږ په خوله څوک اعتبار هم نه کوي یار نن سبا وخت کې والله که څوک راته ګوري مغه زما خپل ملګري و یار 50,000 ملګري مې و والله که یو هم راته ګوري داسې نه وایي چې دا مې ملګری دی یار ډېر سخت وږی شوی یم نن مې درېیمه څلورمه ورځ ده یو شی مې هم نه دی خوړلی که څوک هم مدد کوي یار ورځمه چې ځان له چېرته د خېټې بندوبست وکړم دا خېټه خو مړه کړمه یار کور ته هم نه شو تللی والله کور کې هم د سترګو د لګېدو ځای نه دی پرېښی چې کور ته لاړ شو او ځان له څه وخورو لکه دا ریمانو را روان دی دې ته ویم یار چې دا راله څه خبرې وکړي السلام علیکم څنګه یې ریمان خان برابر والله ډېر سخت وږی شوی یم یار خو څه دې راله راواخېستل مړه ډېر به ښایي پوه شو نه مړه ته به چاله څه ورکوي یار دا ته کمې خبرې کوې یار دا وګوره یار والله که څوک هم په خوله اعتبار کوي پوه شوې دا به څه کومه یار زما چېرته بل څوک وګورم یار یاره صبر وکړه ستا کار به وشي که نه یار مړه صبر وکړه یار باب هم که هغه ته مې ویلي دي لږ څه راله راکړه ډېر سخت وږی شوی صحیح ده زه ستا کار به وشي یاره صحیح ده صحیح ده لږ څه راله راکړه ډېر سخت وږی شوی هلکه دا تی دا تا د ځان نه څه جوړ کړي دي او دا څومره ورځې ده چې کور نه هم غیبي ما خو د هغه ورځ د داجي نه تپوس وکړم څه شو ویل کور یې پرېښستو لاړې د تا د ځان نه څه جوړ کړي موږ به تا پوه کولې نصیحتونه هم د کول د دې دپاره چې دا ورځ ونه ګوري ځان نه دې ډوپر جوړ کړی او مړه موږ هم ویل چې پرېږده پته ورته ولګي خو تا خو بیخي حد نه مو واوښتې یار مړه اوس سر مخ کښته کوه موږ چې به ته پوه کولې د دې ورځې نه بیرېدو موږ ویل چې دا ورځ ویننو او تا خو مړه خو په تا اوس څه وکړو یار یاره وروره زه ډېر زیات ملامته یم ډېر زیات تاسو ته ملامته یم زه پلار ته ملامته یم زه تا ته ملامته یم یاره چې نن نه پس تاسو ما ته څه وهئ زه به غم کومه ما په دې ملګرو ډېره ملا تړله خو بس د نن سبا وخت پردي راوړي د چا نه خپلېږي ما دا ومنله پوه شوې او نن نه پس به زه خپل محنت او مزدوري کومه او ستاسو دواړو چې ما ته څه وهئ زه به هغه خبره منمه یاره بس زه تاسو ته ډېر زیات ملامته یم او زه په خپل کار باندې ډېر زیات شرمنده یم وروره هېڅ خبره نه راځه تا توبه ویسته که نه دا غټه خبره ده زه هم د پسې خفه وم دا جم دې پریشانه کړی و ځه به دې ماف دې پلار یې خواب نه ښه